السلام عليكم ورحمة الله څنګه شې جوړې په خیر د هیله رم شاو وسیږي د کوچ څنګه کولای سو کومشته یو مایک بوک یا هم اپل په ساده توګه چورته وایي د دا لپټاپ ولرو او غواړو خپل صفحې سره لکه څنګه چې تاسو ته ما ویني ګورئ تاسو نو صفحې ویني او په کمپیوټر کې څه شان دي د خواته ویډیو ګانې دي سټاپن فینول د خواته ویډیو ګانې دي نو د څه د ټول شان تاسو ویني نو څنګه کولای شئ تاسو خپل د لپټاپ دغه سکرین ریکارډ جوړ کړئ یا هم دغه ویډیو هم ویډیو هم ریکارډ دی د ټول تاسو کولای شئ ډیر اسانه ده هیڅ ته ضرورت نه لري چې ډاونلوډ کړئ یا هیڅ ضرورت نه لري چې انسټال کړئ خپل په اپل کې خپل د ځان دی یو شی ضروري دی نوې وینډوز نوې ورژن چې انسټال کړئ زوړ کوم په نظر څه دی خو 100% مطمئن نه نو تاسو څه کوئ ګوري دغه د دوربین یا هم دغه دوربین نشانه چې ته په دې به یو کلیک وکړې راسته خواته کلیک وکړه کلیک چې وکړې داسې دغه به درته راسي سرچ ځای به د لټون ځای به درته راسي دلته به نوشته کې دغه کیو ورپسې یو لیکه بیا آی ولیکه خالي دا درې حروف زده کم څه دي ګوره دا چې دې ولیکله بیا دلته پورته دلته یو اپشن راځي د دوربین په رقم ویني خو د دې پورته په اول به کلیک وکړئ داسې کله چې دې کلیک وکړئ نو تاسو به داسې یو صفحه خلاصه شي لکه څنګه چې اوس ماته خلاصه شوې ده پوه دا اوس په جرمني ژبه کې ماته نوشته ده تاسو په انګلیسي کې نوشته خو زه درته ښیم چې کوم ځای کې څه کارونه کېږي ډېر اسانه ده یاره ډېر زیات اسانه ده نو اوس به څه کوو ښه دا اول ځای چې رالې دلته دا اوس ماته اپشنونه ټول بند دي ولې بند دي ځکه چې اوس ویډیو باندې ولې ده یاره تاسو ویډیو جوړوم ځکه نو دغه اول اپشن چې دی په دې کې چې دی تا لکه څنګه چې دغه اوس دغه زما خالص عکس نه دی خالص دغه راولي بس او دا دومې چې دی په دې کې خالص امان هر سړی باندې پوهېږي وایس په انګلیسي کې ورته وایي په پښتو کې د زما خبرې خالص ثبتوي بس دا دوم اپشن چې دی او دا دریم اپشن چې دی په دې کې ساده کمپیوټر صفحه ثبتوي اوس به ته څنګه کوې چې هم ستا عکس مغونې معلومي او هم د اواز پشکې ثبتي او هم د سکرین ریکارډ تا په څنګه کوې یاره ډېر اسانه هیڅ خبره نشته څه به کوې اول به راځي دغه اول به چلانه د اول باندې به کلیک کوې داسې سکرین به درته چلانه شي چې د اوس ته ما پشکې وینې دا به کوشنی کېږي هم ګوره زه دلته درته ښیم اوس درته خواته کوم بیا درته ښیم او درته خواته کوم داسې دا کوشنی کېږي او لوی کېږي او غټېږي ښه دلته بیا کله چې کلیک ورباندې وکړي نو دا کوي اوس ګوره بېرته ځینې ووتلم ښه دلته د ډېر فکر نیسه بېرته راسه دلته به کلیک ورباندې وکړو اوس بېرته ګوره دا اپشن نه بدل شي اوس بیا راسه اول کې به کلیک وکړو کله چې د داسې عکس په چالانه شو بیا به څه کوي بیا به راځي لاندې دغه اپشن ته کله چې دلته ورته رالې اوس ماته خلاص نه دی بند دی اوس ځکه چې زه راګیا ویډیو جوړوم نو کله چې دلته د کلیک وکړئ بیا به دلته لاندې دلته تاته څلور اپشن راځي وایي عکس غواړې د سکرین واخلې سونی سکرین نه عکس واخلې دا دوم اپشن دی دریم اپشن دی وایي د ټول سکرین نه غواړې ریکارډ وکړې څلورم اپشن دی وایي د سکرین کوم ځای نه غواړې ریکارډ وکړې ډېر اسانه دی ډېر اسانه دی نو داسې تاسو اسانه ورکړئ هیله لرم چې ویډیو دې خوښ شوي زما چې کره ورورک نو ځان خیر ساته السلام علیکم ښه وخت